الحمدلله تر اهل بیت ما ایمان ده، امام علی می ایمان ده، امام علی می زړه ده، حسنین می سترګې دي، د ما دي د ځان او روح او زړه او جسم او اولاد او مال او وینه ټول تر اهل بیتو قربان وي. ګوره اهل بیتو په مینه کې مه راسره غږېږه. په ټول مذهب کې ته د امام علي فضائل نه لرې. زه لرم، زه په اول کتاب بخاري کې لرم، صحیح البخاري، د امام علي رضی الله عنه باب ده فضائل د امام علي، د فاطمه الزهراء، د حسنینو. ته په ټول مذهب کې د اهل بیت المنځ نه لرې، د الله بنده د رسول الله المنځ نه لرې. بیا دلته راځې ما ته وایي چې تاسو ته مې قرآن او اهل بیت پرې ایښي دي. علي صاحب دا ټولې خبرې در سره منم، ته اهل بیت منې؟ الحمدلله. ته په دې ټول مذهب کې د رسول الله المنځ راته وښیه مهرباني. څه شی درته وښیم؟ المنځ، نماز، صلاه. نو زه درته څنګه وښیم؟ خو څنګه د دنیا نظام دی روان دی دغه شانتې مونږ مونځ. یو روایت راته وښیه، یو روایت چې نبي علیه السلام دغسې لمونځ کول. خلاص شو خبره. نبي کریم وکسه چیرې یوه مسند امام احمد ده، زه به د علي رضی الله عنه لمونځ هم دلته درته وښیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مونځ جدا یو د خود جدا ده. الحمدلله اهل سنت والجماعت المنځ تاسو له لمانځه سره د ځمکې او اسمان فرق لري. او د علي رضی الله عنه جدا دی. نو ته ماته لږ صبر کوه کنه. د ما لمونځ د علي رضی الله عنه لمونځ ده، د علي رضی الله عنه لمونځ د ما لمونځ ده. دا تاسې کوم لمونځ کوي یا یې د تاسو ملایان کوي، دغه لمونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده که نه ده کړی. زه یو روایت له تا نه غواړم په دې ټول مذهب کې دي، یو روایت راته وښیه چې رسول الله دغسې لمونځ کول. خلاصه سوه خبره. نو خو زه تا نه دغه پوښتنه کوم، زه هم تا نه دغه پوښتنه کوم چې د اهل بیتو مونځ مطلب لکه زمونږ د مونځ نه جدا دی؟ بالکل جدا ده. د الله بنده دا تاسې لمونځ کوې، دا نه رسول الله کړی ده، نه امام علي کړی، نه امام حسن کړی، نه امام حسین کړی، نه امام زین العابدین کړی، نه امام باقر علیهم الصلاة والسلام کړی، نه فاطمه الزهرا رضوان الله علیهم اجمعین کړی. ته ما ته پروف راوښیه. خو نه لرې و د زړه سره. زه دا تا ته په خبره پوهېږې و قربه. زه درته اوس وکس یو دقیقه. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. مسلمانانو وروړو ویده راته مه کښېنئ. علي بارک الله فیکم لایف در سره پورته کړي، سمې در سره پورته کړي، که لیک غیرت در پکې وي. غیرت والا زه یو ځلې له علي صاحب سره خبرې کوم. مهرباني قیس علي ملګرو. علي صاحب اخلاقي سړی ده، علي صاحب اخلاقي سړی ده او په خبره پوه سړی ده. الله دې ده ته برکت ورکړي، الله دې ده ته برکت ورکړي. علي ملګرو په شکل تکړه شي فیرینګ در سره پوره کوي د زړه سره. دا سنن ابي داود ده. سنن ابي داود د اهل سنت والجماعت جلن برابر. شپږو کې صاحب مهرباني سم وویل. لما سره یې کله بل چا سره. اوکې سلامس وکاسي صحیح ده وایه. اوکې دا سنن ابي داود ده. سنن ابي داود ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ښی لاس په چپ لاس ایښودل او په سینه به یې داسې بندول. رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ. صحیح ده. دا سنن ابي داود صحیح روایت ده په بخاري او مسلم په ټولو کتابونو کې څخه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا سنن ابي داود کتر راواخلې. سنن ابي داود باب افتتاح الصلاه. نبی علیه السلام به لمونځ په څنګه شروع کول، په کومه دعا؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام به دعا کوله سبحانك اللهم وبحمدك، بیا تکبیر اولا به وکړله، بسم الله اعوذ بالله سورت به وویل. بیا له هغه نه وروسته با پسې راځي چې نبی علیه السلام به لاسونه چیرې ایښودل، لاسونه به یې څنګه پورته کول، رکوع ته به څنګه تلل، سجدې ته به څنګه تلل. د مکمل منزل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرم زه په دې خپل احادیثو کې.
تاسو ولې د نبی علیه السلام لمونځ نه لرئ؟ اصل مسله دا ده ګوره په ما تا باندې خدای پاک اطاعت پرس کړی دی، په ما تا باندې خدای پاک مسایل نه دي پرس د کړي. زړه سره دا اطاعت خو همدغه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی ورکړي وي امت ته غیر نقل کړي وي. صحیح ده. ما ته صحابه ما تا غي باندې خو نه چلیږو کنه، ما تا غي باندې خو نه چلیږو. ودی الله بنده ته که چلیږي که نه چلیږي، زه د رسول الله ټول منځ لرم الحمدلله، زه د بل چا لمانځه ته ضرورت نه لرم کنه، یوازې خو موږ نه دی کنه. اهل بیت و ځان منونکی بولې، ته وایې چې زه اهل بیت منم. دغه اهل بیت امام علي رضی الله عنه د نبي علیه السلام لمونځ تاسو ته رانقل کړی ده که نه ده رانقل کړی؟ ګوره ته زما کوم کانسیپټ ته هغې ته راشه کچري ته خو ما چې مطلب لکه د مانځه مسله ده کنه، نو مستقل ته ور باندې پیغمبر علیه السلام چې مطلب یو کار کړی دی هغه ته ما ته په یو حدیث کې راوښی چې دا یې مستقل کړی دی، دا یې وقتي ته ور کړی دی. صحیح ده. نو داسې خو مستقل یو شی نشته دی کنه. دا زه څه درته وایم دی الله بنده، زه دا هر څه مستقل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرم. نو خو راو کوته کې دغه کنه کتاب کولاو که ما ته وښیه. دا اوس مې څه درته وي چې نبي علیه الصلاة وسلام به لاسونه بسته کړل، مثال مې درکړل. ته دې په ټول مذهب کې دا راته وښیه چې نبي علیه السلام لاسونه ځوړن پرېښودل په لمانځه کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې کوم څه کړي دي نه خو مونږ تا نه فالو کو کنه، فالو کو یې الحمدلله له الف نه تر یا پورې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څه فالو کړي دي او فالو کوي دي. خدای په فضل و کرم سره څوره غزاګانو کې شرکت کړی دی چا تاسو؟ نو زه خو نو ما نه خو نو کاش کې مې کړی وای، نو زه خو 1400 کاله مخکې غزاګان رانه تیر سوي دي. ولې اوس جهاد نشته؟ ته اوس پرېږده، اوس په ټیک ټاک کې رمباړې راته مه وکړه. اوس بیا چیرې نه اوس د اهل بیتو نه به نه تښتي، د اهل بیتو نه به نه تښتي. ته وایې صبر 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 ودې زړه سره اسان بیرته به د مسلمانان به هم پوهه سي. مسلمانان ته اهل بیت منې؟ زما د ایمان برخه ده چې نه منم کافر یم. ښه نو دغه تاسو په کتابونو کې راځي چې نبی علیه السلام شار دی علم د علي رضی الله عنه دروازه ده، دا روایت منې؟ نو څه داسې ډېرې خبرې شته چې څوک وایي چې دا مطلب روایت دی ضعیف دی، څوک وایي چې دا ټیک دی. نه د تاسو په مذهب کې دا تر ټولو ټیک ده. ټیک ده. نو ټیک خو دا ده چې هغه د علم سمندر و، ده کې خو شک هم نشته دی. همدغه د نبي علیه الصلاة والسلام دغه عبادت د نبي علیه الصلاة والسلام لمونځ او داس ټول عبادت کانو خو د دروازه یې باید رانقل کړي امت ته کنه. ته اوس د دغه علي رضی الله عنه نه په دې ټول مذهب کې دي ماته چې ځان ته اهل بیت وایي چې زه اهل بیت منم او د اهل بیتو خبره باید ومنلی سي. یا علي رضی الله عنه دا د رسول الله لمونځ د امت ته رانقل کړی که نه ده رانقل کړی؟ د زړه سره خلاصه سوه خبر، مه د ما وخت راضایه کوه، مه د نورو مسلمانانو وخت ضایع کوه. نو دا خو د هغې وخت نه بیا په تسلسل کې خو ډېر زیات فرق راغلی دی په مسلو کې کنه. ته د بني امیه ته او زه چې کوم په نظام اخته یو، موږ ټول د بني امیه په مذهب اخته یو کنه، د هغو په فیصلو روان یو کنه. ښه یعنی دغه امامانو دین ته خدمت نه ده کړی، دین یې نه ده رانقل کړی. اهل بیتو کړی دی خو کم چې مطلب نظام او چې کم د بنو امیه په کنټرول کې وو، نو دغو په دې شي کې ډېر غټ بګاړ پیدا کړی دی، تاریخ یې پټ کړی دی د اهل بیتو. دا د زه ولې لرم، دا د باندې د زه په مسند امام احمد ابن حنبل کې د علي رضی الله عنه لمونځ ولې لرم او داسې لرم لمونځ لرم. ټول 800 روایتونه زه یوازې په دغه یو کتاب کې له علي رضی الله عنه لرم، 800 روایتونه په دې یو کتاب کې. نو بیا خو په کار دا و چې بني امیه له دې نه هم له منځه وړي وای نه. نو دا کله لیکل دی سره تا سره څه ثبوت شته چې دا د هغو نه وروسته لیکل شوی دی مخکې لیکل شوی دی؟ دا امام احمد ابن حنبل صاحب خدای دې غر کړه، هغه تبع تابعینو کې تیر سوی. امام احمد ابن حنبل دا 1400 کاله څه کم مخکې تیر سوی ده. دا د تبع تابعینو زماني کس ده. ښه په تابعینو کې تیر شوی دی. لري که نه لري نور وخت مه ضایع کوه، د الله خاطر وکړي چې په څه شي نه پوهېږې ووایه چې نه پوهېږم، بې ځایه ځایه لګیا یې، نه د کتاب په خوا ورځې، نه د اهل بیتو په خوا ورځې، نه د روایت په خوا ورځې، هسې وخت ضایع کوي. زم تعالی خو ما تا نه دا پوښتنه وکړه چې مطلب لکه مونږ او تاسو مطلب لکه د پیغمبر اسلام په دین اول سر دی په ابوبکر او عمر رضوان الله علیهم اجمعین اعتراض وکړل چې هغوی په جنازه کې نو ټول می درته ثابت کړل، هغه دی اوس ومنله
په جنازه کې یا و یا نو خو په خلافت کې دغلته کې د دغه کړی دی منافقت کړی دی منافقت به د تا هغه 12 کړی وي دا دی یو او منافقت به د تا هغه پلار کړی چې چا دغه بی ایمان او د نفاق تربیت در کړی ده ما له قرآن درته ثابت کړل چې الله جل وعلا وایي چې ای صحابه و زه به تاسو ته خلافت او امامت او امارت در کوم ابو بکر رضی الله عنه زه به وځي تا معصوم امام اهل بیت ته منې اهل بیت منې نو ما خو تعالی و چې وې نه منم کافر ما اوس به ثابت ای مسلمانانو واموریدل دغه کس وایي چې زه ونه منم زه به کافر یم خلاص د ما کامره خلاصه کړی راته چې اوس داسې پلشتیکي مزایل ور باندې خوشې کړم دا د تا کتاب د تفسیر القمی دا 1200 کاله مخکې تیر شوی ده 1400 کاله تقریبا کم او زیات ټیک ده دا تفسیر القمی ده ټیک ده دې ځای ته وګوره من اعلام القرن الثالث یعنی د دریم قرن هجری لننه 1200 کاله مخکې دی سړي دا د تاسو امام تیر شوی د تفسیر القمی د دې تفسیر القمی جلد و صفحه دا د صبر تفسیر القمی شان نزول سوره التحریم 300 او یا صفحه مسلمانانو دغه سړي ماته وویل وای کما چیرې اهل بیت ونه منل زه به کافر یم تاسو ټول واوریدل ګوري مسلمانانو د دې کتاب په 315 او یا صفحه کې علي ابن ابراهیم وای د سوره التحریم په شان نزول کې خو ګوره سوره التحریم مدنيه قال علي ابن ابراهیم كان سبب نزولها دغه سوره شان نزول سبب داو رسول الله صلی الله علیه وسلم لبازي بیبیانو سره لماریه قبطیه سره چې د نبی علیه السلام خدمت کول دا لاندې صفحه تسراسيه نوبت د حفصه رضی الله عنها فذهب حفصه في حاجه لها حفصه رضی الله خپل کار ضرورت ولاړه نو نبی علیه السلام سره غل ماریه رضی الله ته ورغلل حفصه رضی الله عنها خبره سو فغضبت او دا ډیره خفس ولا نبی علیه السلام چې ویل یا رسول الله د ما ورځوا د ما کوټه او د ما پراشو نو د ما نوبت او حق د ما وو د خاوندو د بیبي په منځ کې کوم تعلقات دي دا خبره سي ورته وکړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ته خپکیږه مزه تاته یو خبره کومه چې ما ماریه لننه بعد په ځان باندې حرام کړله چې سوره التحریم نازل شول یا ایها النبی لما تحرمه ماریه تاته حلاله ده ته ولې داسې خبره کوي چې تا په ځان حرام کړه نو په دې ځای کې رسول الله ورته وایي وانا افضي الیک سرا زه تاته یو د سر خبره کوم د څه شي د سر پټه خبره درته کوم ته به دا چاته نه وایې که د چاته وویل لعنت به وي په تا باندې فقالت نعم ما هو یا رسول الله راته ویې کړه څه شی ده دا خبره فقال ان ابا بكر يلي الخلافه بعدي لما نورث به خليفه ابو بكر جوړيږي الله اکبر ان ابا بكر يلي الخلافه بعدي ثم من بعده ابوك لابو بكر نورث به د تا پلار عمر الفاروق جوړيږي فقالت من اخبرك بهذا يا رسول الله دا خبره تکيه ک الله درته کړي رسول الله ورته وایي قال الله اخبرني دا خبره ماته الله را کړی ده دا خبره ماته رب اوس یو دقیقه صبر حفصه رضی الله ورته وایي یا رسول الله ته وایې که الله وایي رسول الله ورته وایي الله راته وویل چې له تا نه وروسته به ابوبکر خلیفه او امام جوړیږي یو دقیقه ای مسلمانانو ټول غوږ سئ دا یو کتاب مسلمانانو دا د دې تفسیر الصافي ده فیلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفه تفسیر الصافي یعنی له دروغ خبرو نصاف ده فیض الکاشانی وم جلده ام دغه خبره راوړی ده ان ابا بكر يلي الخلافه بعدي ثم من بعده ابوك ابو بکر بلمان وروسته خلیفه جوړیږي بیا به د تا پلار یو دقیقه بل ادي بل کتاب بحار الانوار وکسه بحار الانوار دویستم جلده کی سرا ان ابا بكر يلي الخلافه بعدي ثم من بعده ابوك بل وش بدي دي روايات د غدر ته ثابت کړم
چې بیا دې زړه کې هم دا خبره ونیسي چې دا صحیح ده که دروغ. عدالت الصحابه دا د تاسو د لوی ملا شیخ محمد سند دا لاندې کته وګورئ، دا د صحابه و عکس یې ورکړی ده چې تورې رایستلې دي، د فاطمې رضی الله عنها عکس یې ورکړی ده. وګورئ چې وایي صحابه راغلل، فاطمه رضی الله عنها یې حمله وکړله. د تاسې د ملایانو خو ټول عمر همدغه کار وي نه، د اهل بیت هم توهین کوي د صحابه و. په دې کتاب کې مسلمانانو وګورئ، فقد روى علي ابن ابراهيم القمي في تفسيره، اول تفسیر می مسلمانانو درته وښودل. دا تفسیر یو من دا تفسیر چې کوم لیکل و دې باندې تا یقین شته؟ وای الله بنده اوس دلته غوږ معمولی غوږ اوس به که خدای کې ویل ځان دې په خپله کافر کړی ده، ما نه دي درته کافر درته ویلي په خپله. فقد روى علي ابن ابراهيم القمي في تفسيره بسند صحيح عن الصادق عليه السلام، بسند څه شی؟ وصحيح سند سره لامام صادق عليه السلام نه چې حفصه رضي الله عنها ته رسول الله ویل باستئلاء ابيها على الامر من بعد استئلاء ابي بكر. اهل بیت درته وایي، اوس اهل بیت ته خپل مخکې ویل وایي چې څوک خبره نه مني هغه کافر ده. امام صادق عليه السلام نه په صحیح سند سره وایي دا روایت ده، په صحیح سند سره صحیح ده. دا روایت ده چې ابو بکر او عمر دا رسول الله ته الله ویلی دي چې له تانو وروسته به دوی خلیفګان جوړیږي. ټول مې دي تا کتابونه درته وښودل. او ټیک شو، صحیح شو. دا چې اوس کم تا ماته کم پیج راوښو صحیح ده، د امام جعفر سلم چې کم نقل شوی دی دا دې راوښودل. په دې کې دا لیکلي دي چې مطلب صحابه د بیبي فاطمه په کور باندې حمله کړې وه. یا د تا د ملا کتاب د زدل د امام صادق علیه السلام بل روایت می درته وښوده، بل روایت د خلافت په اړه د حملې په اړه غیر تاسو د ملایانو کار ده، د توهین د تاسو د ملایانو کار ده. امام صادق علیه السلام وایي دا پیراګراف چې د تصویران چې کوم په ورکړي ولی وتښتېدلې شرمېدلې تا خو ویل وایي زه به کافر یم، زه به اهل بیت ونه منم. امام صادق علیه السلام اوس منې؟ امام صادق علیه السلام منې که کافر پسې پاتې کېږي؟ ولې نه منم؟ خلا ابو بکر د اسلام اول خلیفه د امام صادق علیه السلام وایي ودې منل؟ ما زی مخکې نه منم، ما داسې کله انکار کړی دی، خو زه تعالی دا خبره کوم. الله اکبر خدای دې غر کړه. دا اوس دې مخکې ونه ویل چې دا منافقین و په خلافت کې؟ نو خو د اهل بیت سره کړی دی منافقت. وباسه توبه وباسه بیرته سره کلمه ووایه چې ابو بکر ته څوک منافق وایي هغه کافر ده، په خدای قسم کافر ده. ووایه لا اله الا الله ووایه. زه الحمدلله زه مسلمان یم، زه کافر نه یم. څوک چې ابو بکر او عمر ته منافقین وایي دغه په خدای قسم لکه بایډن داسې کافران دي الله بنده. نو خو تعالی کوم ځای کې دي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم درته وایي دا منافقین دي. وستا په خپل خپل مسلمانانو وویل چې هغه منافقین ول، او امام صادق علیه السلام وایي چې ابو بکر او عمر دا الله او صحیح سند سره الله جل وعلا رسول الله ته ویل چې دوی به له تانه وروسته خلیفګان جوړیږي. اوس منافقین ورته وایي که د مسلمانانو رهبران خلیفګان امامان جنتیان ورته وایي. زه تانم دغه پوښتنه کومه دا تا چې کوم ماته کوم پیراګراف راوښودو دغه ته منې؟ دا دې خدای غیر کړي. ګوره یو داسې وایي چې نه دین منم نه اهل بیت منم نه اسلام منم، یو چې دا میتاله کتابونو د تاله مذهب نه دا تاسې څه وایي چې زه دغه کوم هغو نه مې درته ثابت کړل. ته ماته د اهل بیتو یو صحیح سند د ما په کتاب کې راوښی، یو روایت د ما دا ځان ترې قربان ده، ځان می تر اهل بیت قربان ده. لیکن داسې ډوزي منافقت موږ نه کوو لکه دا تاسو چې د اهل بیت خبره تاسو زه کنه په اهل بیت په لاره خو تاسو نه روان کنه. اهل بیت خدای اوس درته وایي چې ابو بکر اول خلیفه ده، زه منم که ته منې؟ اهل بیت څوک مني؟ زه منم خو چې چېرته کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا کړې تاسو ته زه اهل بیت او قرآن شریف پرېږدم چې مطلب لکه دا مه پرېږدئ. بیا راغلی اهل بیت بیا راغلی چې قرآن دغه مې درته پرېښې ده. ته کله په قرآن ایمان لرې خو وایي چې قرآن له مهدي علیه السلام سره ده. اوس که په دغه ځای کې راټینګ کړم دغه روایت چې قرآن مې درته پرېښې کوم قرآن هغه له مهدي سره رسېده که د مسلمانانو سره رسېده؟ دغه یو قرآن دی نه، قرآن خو شل ځایه نه دی. نو د تا په کتابونو کې خو په سلو کتابونو کې به درته وښیم چې اصلي قرآن دا قرآن نه ده، اصلي قرآن له مهدي سره ده. ته منې چې مطلب دا صحیح قرآن نه ده؟
تو اهل بیت منی خدای دی غر کړ زدي تا کتابونه لسره ټول مذهب دي نه منم ته بیا ما ته وای دا خبره ته منی زوایم قرآن وای څوک چې په دې قرآن کې شک کوي هغه کافر ده. دا چې ما ته کوم څه خو دغه ولې منی دا خو د تا لپاره حجت دی او شنده یا خو تو وای د ما کتابونه اهل بیت د ما د تا لپاره حجت دی لپاره سنن ابي داود ترمذي ابن ماجه وغيره وغيره دا د ما لپاره حجت زي تا کتابونه څه کوم نو دا خو اهل بیتونو نقل شوی دي نو خو هغه نه منې بکنه او ته اهل بیتونو باندې نقل شوی دي سوی قرآن ولا زر آیات د منی ولا زر آیات قرآن چیرې ده ولا زرايات په کوم کتاب کې دي مونږ ته پته نشته دغه په مرآت العقول کې صحیح روایت ده امام صادق علیه السلام وایي چې کوم قرآن پر رسول الله را نازل سوی کان 17,000 آیه ولا زر آیاته دا ولا زر آیات قرآن وشيري دي تا په شپږ زر آیات قرآن ایمان ده کړي په ولا زر آیات قرآن ایمان ده دا چې کوم موجوده دی په دا باندې نو هغه امام دی دروغ وای نو زه خو علم دغه خلکو سره ډیر دی مونږ خو علم نه دی کړی یعنی دغه خبرم په حق ده دي تا خبرم په حق ده نه نو زه خو دا موجوده قرآن منم چې مطلب مونږه لوست دی والحمدلله او هغه کتاب منی سی وای ولا زر آیات دا غ روایت منی نو ما خو نه هغه کتاب لیدلې دی او نه هغه روایت ما پړاو کړی دی صحیح ده پاغه باندې زه درته پړاوم کتاب درته خی مرآت العقول 22 جلد 525 صفحه ده او روایتم صحیح ده خما ته دغه علم نشته چې څو آیات لري خو چې دا کوم موجوده قرآن د الله را لګل دا منو اوس خو د علم درته حاصل سول سیغه وی ولا زر آیات دغه خبره منی کینه منی دومره وایه الله وای ذلك الكتاب لا ريب فيه په دې قرآن کې شک او شبهه نسته الله وای انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون دې قرآن ساتنه زکوم او د تاسو کتابونه وای سینا هغه اصلي قرآن له مهدی سره چې کله لغار نه راوځي هغه به دې باندې راوړي او ټول قرآن مکمل براوړي غیر دغه عقیده کې نه مکنه دغه عقیده زمانه ده هغه کتابونه سری تا دغه خبره کړي دروغ ویلي کې رښتیا ویلي نو اوس دروغ هم څه وایي چې دروغ ویل او که حقیقت یا به قرآن رښتیا وایي یا به د تا کتابونه مذهب رښتیا وایي قرآن وایي چې د قرآن رښتیا دی نو د تا کتابونه دروغ وایي ما نه دي کتلي دا کتابونه زه خو اصل کې مطلب درته ښایم اوس مې درته وښودل لسګونه کتابونه به دې درته وښیم اوس به دې سترګې درونې کړم یا به قرآن انتخابیه یا به د خپل مذهب انتخابیه دوه خبرې دي که د خپل مذهب انتخاب کړل نو په قرآن د له لاسه ورکړل که د قرآن انتخاب کړل خپل مذهب د له لاسه ورکړل ته اوس د اور او د اوبو په منځ کې راغلی یې زه په قرآن عقیده لرم زه په کتابونو زه ستاسو په بخاري هم نه منم او په پرېږده د ما کتابونه مې نه دي در باندې منلي خپل دې درته ښایم خپل که زما په عقیده شي نو زه د قرآن شریف نه او د اهل بیتو نه علاوه او د صحابو نه علاوه زه یو کتابونه نه منم دا ټول منګړت مخلوق دی دا صحیح نه دي څه ځای کې څه لیکلي څه ځای کې څه لیکلي الله اکبر الله یعنی د تا دغه کتابونه د تا د مذهب منګړت جوړ شوی ده الله سره د بخاري سره د امام داوود او دا ټول چې کوم د ما خواته مر راځه یو د نرس خپل ځان دی نر ثابت کړه بیا د بخاري خواته راځه بیا د مسلم خوا د بخاري بچای درته ناس زه چیلنج درکوم د بخاري یو خبره د اسلام او د قرآن او د دین او د دې خلاف ثابت کړه د مسلم او د بخاري نرس انتقاد ور باندې وکړه نرس نیوکه ور باندې وکړه نرس سوال ور باندې وکړه د بخاري بچای درته ناس د مسلم بچای درته ناس لیکن داسې نه ده لکه د تاسو چې وای دا منګړت د لزانه جوړ شي ورزه په خیر او دا زه درته وایم چې عقل په ځان کې پیدا کړی چې د تاسو دا کتابونه چې لیکل شوي دي دا د اهل بیتو په نامه لیکل شوي دا د اهل بیتو دین نه ده دا د اهل بیتو مذهب نه ده زه په خیر